السلام علیکم ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم ملګرو نننۍ چې زمونږ کومه ویډیو دا ویډیو ده چې تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو په خپل موبایل کې بالکل په یو څو سکنډو کې بالکل چې کوم دی تیزۍ سره بالکل په اسانۍ سره چې کوم دی تاسو څه کولی شئ د خپل د فیسبوک چې کوم نوم دی دا بدلولی شئ. دې دپاره به چې کوم دی تاسو وکئ دا چې کوم 3 لاین دي په دې باندې به تاسو څه وکئ یعنې په دې 3 لاین باندې به تاسو لومبه کې چې کوم دی څه وکئ کلیک به کوئ چې په دې مو کلیک کو تاسو به داسې انټرفیس کولی وي چې دې کې به تاسو ته لیکلی وي څه سیټینګ ټیک ده یعنې دا سیټینګ تاسو کتلی شئ په دې سیټینګ باندې به تاسو کلیک کوئ چې په دې باندې کله تاسو کلیک کو نو تاسو به چې کوم دی دې کې بیا داسې انټرفیس ټیک ده څه شي به تاسو ته کولاو شي ټیک ده نو په دې کې به چې کوم دی مختلف آپشنز وي خو تاسو به چې کوم دی مطلب راشي څه ته اکاونټ سینټر ته ټیک ده چې دا اکاونټس کم سینټر دی په دې باندې به تاسو کوئ یعنې په دې باندې به تاسو کلیک کوئ ټیک ده که تاسو په لایټ فیسبوک کې لګئ او که چې کوم غټ فیسبوک دی هغې باندې یعنې هغې کې تاسو چینج کوئ تاسو به چې کوم دی یعنې اکاونټس سینټرس ته به چې کوم دی تاسو لاړ شئ چې په دې ته کله تاسو راغئ په دې باندې تاسو کوئ کلیک به کوئ ټیک ده تاسو په دې باندې کلیک کو تاسو چې کوم مطلب فیسبوک اکاونټ دی هغه به دې کې تاسو چې مطلب تاسو کوم دی کولاو به شي ټیک ده یعنې تاسو ورسره واټساپ ماټساپ یا هر څومره اکاونټ کې به تاسو دلته کې کولاو شي ټیک ده چې په دې باندې کله تاسو کلیک کوئ ټیک ده دا پروفایل اینډ پرسنل چې کوم انفارمیشن دی په دې باندې تاسو کوئ یعنې په دې باندې به تاسو کلیک کوئ چې په دې باندې کله تاسو کلیک کو بیا به دې کې چې کوم دی تاسو ته څه شو شي یعنې ستاسو چې کوم هغه فیسبوک اکاونټ دی هغه تاسو څه شي دې کې به تاسو ته مطلب هماغه فیسبوک چې کوم پیج دی به تاسو شو شي ټیک ده تاسو په دې دغه باندې کلیک کوئ نو تاسو به چې کوم دی په دې چې کوم پروفایل دی په دې باندې به تاسو څه کوئ یعنې په دې باندې به تاسو کلیک کوئ ټیک ده چې په دې باندې کله تاسو کلیک کوئ نو ستاسو چې کوم مطلب اکاونټ دی هغه تاسو دقه شان دی چې کوم دی څه شي هغه تاسو ته اوپن کړي دې کې چې کوم دی تاسو ګورئ ورته ها دې کې دوه قسمه څیزونه وي ټیک ده یو چې کوم دی یو ته یې لیکلی دی مطلب نیم او بل ته یې لیکلی دی یوزر نیم ټیک ده که تاسو خپل یوزر نیم چینج کول غواړئ نو هغه هم چینج کولی شئ ټیک ده مطلب او که تاسو چې کوم دی خپل د فیسبوک نیم چینج کول غواړئ نو هغه هم تاسو چینج کولی شئ خو تاسو به چې کوم دی فیسبوک نیم چینج کوئ تاسو په دې باندې یعنې په نیم باندې کلیک کوئ ټیک ده اوس چې په نیم باندې تاسو کله کلیک کو نو دې کې چې کوم دی یو دا چې کوم دغه دا تاسو څه کوئ یعنې تاسو اول چې کوم دی ولولئ پړاو کوئ چې تاسو په دې باندې پوهیږئ ټیک ده چې تاسو مطلب کم قسم غلطي په دې کې ونه کوئ یعنې بیا تاسو ته به چې کوم دی مسله جوړېږي دلته دا لیکلي ټیک ده دا تاسو سوري بخښنه غواړم ما نه چې کوم دی دغه شو دا تاسو کتلی شئ دا لیکلي دي که نه مطلب چې اپ you change your name you can change it again for 60 days ټیک ده وایي که تاسو چېرته مطلب خپل نوم چینج کو د چې کوم د فیسبوک نوم دی هغه تاسو چینج کو نو بیا چې کوم دی تاسو یو کین چینج اټ اگین یعنې تاسو دوباره دا نه شئ چینج کولی په شپېتو ورځو کې ټیک ده ډونټ اینډ any unusual capitalization دا چې کوم دی او دې کې مطلب تاسو یعنې هغه ورډونه یعنې هغه دغه چې کوم دی مه استعمالوئ